سلامونه ګرانو دوستانو. څنګه د والدینو رابطه پر ماشوم اثر کوي؟ مور و پلار رابطه سره لري ښه. دغه رابطه د مور و پلار رابطه څنګه پر ماشوم باندې اثر کوي؟ یو خبره به د دې ویډیو په سر کې وکړم. د زما د دوهم میړه څه زه وایم ماما ولې جلا سولم، ولې مې ژوند جلا کړي؟ په دې خاطر مې جلا کړي چې زما زوی انفال د دغه سړي سره چې ما خپل ژوند درلودی، په دا ژوند کې دروغ موجود و، په دا ژوند کې دوکه موجود و، په دا ژوند کې دوه مخي موجود و. ما په دې خاطر دا رابطه ختمه کړل تر څو زما د زوی تربیه خرابه نشي. اوس راځو مخته ځو. وایي هغه شخړې چې حل و فصل سي مثبت اثر لري پر کوچنیانو باندې. داسې نه دي چې مور و پلار چې خپل په مابینځو کې جنګ نه کوي. که جنګ وسو بالا قیامت کېږي، ستا زوی روان کېږي. نه خیر نه، جنګونه په مشترک ژوند کې سته. داسې څوک نشته چې جنګ نه کوي، لیکن دغه شخړې باید حل و فصل سي. که چیرې حل و فصل نسي، وایي اوږدې شخړې بې حله منفي تاثیرات لري پر ماشوم باندې، او هغه شخړې چې حل و فصل سي هغه بیا پر کوچنیانو باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه کوچنی زده کوي د مور و پلار څخه د ژوند مدیریت، د روابطو مدیریت. عموما زموږ پښتانه یو مشکل لري، دا ژوند په ګونګه کې بیایي. دغه زما دوه میړه چې ما کړی و، دا ژوند یې کړ په ګونګه کې بیاوي. هیڅ چا یې معلوم نه و، نه پلار معلوم و، نه مور معلومه وه، نه خور معلومه، نه ورور معلوم، نه خاندان معلوم. خو دا ارمونی و، دا خاندان یې درلودی نه درلودی، ده ته یو چا تربیه ورکړې وه نه درلوده، واده یې کړی و، په پټه یې کړی و. خو داسې په ګونګه کې ژوند کول خو ستا د اولادو ته تربیه خرابېږي. ما د ده څخه حامله وم، لور مې درلوده. سبا چې دا لور زده غټه سي، د پلار څخه دروغ زده کوي، په دوکه د خلکو سره واده کوي، خلکو ته فریب ورکوي. دا شان تاثیر لري پر کوچنیانو باندې. وایي ویجاړونکې شخړې په غیر مستقیم ډول د والد او ماشوم رابطه خرابوي. ولې یې خرابوي؟ جنګونه همیشه په کور کې موجود دي. غیر مستقیم اثر یې څه دی؟ مور یا پلار په ژور خفګان اخته کېږي. دا زما دوهمه نکاح دغه رقم. کله چې نفر په ژور خفګان اخته سو، نو قرار خپل د ژوند اداره ځینې پاته سي، خپل ژوند نسي مدیریت کولی، ځان نسي مدیریت کولی. هلته په بدن کې فیزیولوژیک تغییرات راځي. نو قرار دا د دې سبب کېږي چې د کوچني څخه لرېوالی رامنځته سي. د کوچني څخه لرېوالی د دې سبب کېږي چې کوچنی په صحیح توګه تربیت نسي. د کوچني جسمي صحت ته ضرر رسیږي، رواني صحت ته یې ضرر رسیږي، حتی ویټامینونه یې کمیږي، حتی د بدن عمل کرد یې کمیږي، حتی د بدن دفاعي سیستم یې ضعیفه کېږي، ډېر ژر زکام کېږي، ډېر ژر په وایروسي ناروغیو اخته کېږي، او حتی اخر انجام دا دی چې کوچنی په سرطان اخته کېږي، عفونت کوي. وایي ماشومان حقیقي پخلاینې او سطحي حالت فرق کولی سي. تاسو په دې پوه سئ. بعضې وخت مور و پلار داسې فکر کوي چې والله دا زما و د ماینې رابطه چې ده، دا زما کوچنی نه پوهېږي. ګورئ، وایي شخړې باید په عاطفي توګه حل سي، نه په عقلي او دلایلو باندې. ولې؟ ته چې د میړه سره یا د میرمنې سره جنګ کوي، عاطفي نګاه ځینې خوابه دی، او په دوه مخۍ سره به اولادو ته دا ښکاره کوي چې والله موږ نه یو سره خوابه. اولاد ته د حقیقي پخلاینې او د مثلا د سطحي پخلاینې فرق کولی سي. حتی یو دوه کلن ماشوم په دا پوهېږي چې زما مور پلار جنګ کړی دی، سره مرور دي. کله چې شخړه وسول، شخړه باید په عاطفي توګه حل سي. وایي دا کار دوه مخي ماشومانو ته زده کوي. کله چې مور و پلار اکټینګ کوي، دوه مخي باید موږ کوچني ته زده نه کړو. ما به ستا میړه طلاق کړي د دې دپاره چې خپل لور و زوی ښه تربیه کړم، د دې دپاره چې خپل لور و زوی ته صداقت ور زده کړم. زما میړه ما ته دوکه راکړې وه، ویل زه ستا سره واده کوم، ویل زما معاینه حامله ده، ویل چې د معاینې مې کوچنی پیدا سو، زه کورنۍ خبروم. کوچنی یې پیدا سو، کورنۍ یې نه کړه خبر. خدای خبر درلودلې که یا رمونی و څو پنجپداره و چی شو. نو چې د ده رقم کس سره ما ژوند ته ادامه ورکړې وای، زما زوی د ده څه دروغ زده کول، سبا به زه نه وم خبره زوی به یې معاینه کړې وه، زه به نه وم خبره پروانه زیایي نه ده خبره زوی تللی دی معاینه یې کړې. داسې خو نه کېږي ژوند نه. ګوره، وایي د والدینو شخړې
د ماشوم خوب ګډوډ کوي، جسمي ناجوړي ورته راولي، ژور خفګان راولي، اضطراب راولي. کله چې خوب ګډوډ سو جسمي ناروغي راځي. خوب د خوب مدیریت، ښه خوب زموږ پر صحت باندې ډېر تاثیر لري. که چیرې موږ ښه خوب ونه کړو دا د دې سبب کېږي چې زموږ په بدن کې جسمي ناجوړي رامنځته شي، ژور خفګان رامنځته شي، اضطراب رامنځته شي، مبهم ویرې لري کوچنیان. او دا د دې سبب کېږي چې زموږ کوچنی ناسالمه تربیه شي. وایي د مقابلې شدت کمولو هنر باید کورنۍ زده کړي. موږ ټول انسانان زموږ خوښیږي چې داسې اعمال وکړو چې هغه اشنا دي. هره ورځ چای وڅښم عادت مې دی، هره ورځ د انډیوالانو سره ولاړه سم ډره جوړه کړم، نن دلته غیبت کړي سبا هلته غیبت کړي، دا مو عادت سوي دي. عادت شیان د انسان خوښیږي. کله چې غواړې یو نوی کار وکړې، کله چې غواړې ډسپلین ته ولاړ سې، کله چې غواړې د نظم خواته ولاړ سې، کله چې غواړې دغه زما بیکګراوند وینئ ټوله شان مشتي دي، موټیویشن دی رقم پر رقم، مثلا دې خواته تقسیم اوقاتونه دي، شان دي دغسې ډسپلین ژوند ته چې راسې. زما ټوله ژوند پر ساعت دی، پر څو بجې بیدېږم، پر څو بجې راکښېنم، چیرې ځم چیرې نه ځم، چا سره وینم چا سره، دا ټوله شان پر تقسیم اوقات دي. کله چې داسې ژوند ته راځې، ژوند دا د انسان وجود مقابله در سره کوي. وایي مه ځه دا نظم ته، دا نظم چې دی ګډوډي لري، دا نظم فشار لري، دا نظم یو حالات ستا په وجود کې راولي چې ته مقابله ورسره کوې. نظم ته مه ځه دا زیاتوي مې، نه خیر. تاسو باید مقابله زده کړئ، خپل د مقابلې باندې غلبه کول زده کړئ. د اولاد د تربیه کولو اولین شرط دا دی چې تاسو خپل د مقابلې سره مقابله زده کړئ. ته غواړې اولاد ښه تربیه کړې، په کور کې نظم راولې، باید دا نظم ته پایبنده واوسېږې. پایبنده. او که پایبنده نه یې، مثلا که ما د دویم میړه سره نکاح ته ادامه ورکړې وای، سبا به ډېره جالبه خبره نه وای چې زما زوی به زما په پټه معاینه کولی، او زه هېڅ وخت نه غواړم زما زوی زما په پټه معاینه وکړي. دغه نفر چې زما سره واده وکړی، په دوکه یې زما سره واده وکړي، درواغ یې ویلي چې زه ژوندی یم، زما شرابه پسې ده. که په دا دنیا کې نه وي، په دنیا کې خدای زما سزا درته ورکوي. زه یې شرمنده کړلم و خلکو ته. ناشناز یو غزله وایي په خجل انسان، یا وایي په زهیر انسان خجل تر هر سیاله سوم. ده په ما هغه قانع وکړ. ما ته یې ویل زه واده در سره کوم، زه غریب یم، هېڅ شی نه لرم، ما نه پېژنده. یو زما تقریبا اکا درته ووایم، اکا مې معرفي کړي. ول زه ستا سره واده کوم، هېڅ شی هم نه لرم. عمل سمه ده. ګوره زه پروانه زیایي یم، پروانه زیایي چې 7,000 8,000 فالوورس په یوټیوب کې پیدا کولی شي، نو خو یو څوک ده درس یې ویل دي، 10 کاله یې تحصیل کړی دی. زما په رقم نورې نجونې چې واده کوي، اول د میړه څخه الماس غواړي، بیا وایي شانداره محفل مې، زما هېڅ شی به ونه کوي، هېڅ شی مې به ونه کوي، حتی 2 نفرو ته یې ډوډۍ ونه کړي. خیر راواده مې کوي خپل کور ته، مې خپل کور ته راوستی. ده ما ته ویل چې ولا مېرمن مې امیله ده چې کوچنی یې پیدا شي، زه ورته وایم. د ده په نظر ده غوښتل پر ما ګرد ژوند په درواغو تېر کړي. مال اونډر دا خبرې نه کېږي. زه چې یم یو تورته ښځه یم، زه چې یم حقیقت پلوې یم، دغه رقم لکه دا لاس ته چې مې ګورې دغه رقم شی یم. که یم په دا لاس کې یو ضربه څوک ویني ګرده یې ویني، زه نه شم کولی 2 مخې وکړم. ده ما ته ویلي وو چې کوچنی مې پیدا سي د معاینې، زه خپل کورنۍ خبروم. کوچنی د معاینې پیدا سو، د ده د کورنۍ خبرېدلې نه وه. ما بر کوم بې غیرت اوله ما پسې واخیستې نه. مې کور ته راوستلی یم، ډوډۍ خورې، نفقه نه راکوې، توجه نه راته کوې. جانبي عوارض چې دا چې سبا زما زوی ستا څخه درواغ زده کوي، غلا در زده کوي، منافقت در زده کوي. سبا به زما زوی هم چې د خلکو ته به وایي پام کوئ چې پروانه زیایي خبر رانه کوي، زه ځم واده کوم. نه دا شیان خو زه نه غواړم. زه غواړم زما زوی صادقه واوسېږي، زه غواړم زما زوی یو مخ ولري. نو که چیرې تاسو غواړئ یو ښه اولاد تربیه کوئ، اول باید ښه والدین واوسېږي. مثلا زه پروانه زیایي په دې 100% باوري یم چې د نن څخه 10 کاله وروسته کله چې زما زوی د 22 کالو سي، هغه به د دې توانایي لري چې افتخار وکړي زه د پروانې زیایي زوی یم. هغه به وایي زما مور درواغ نه وسته، هغه به وایي زما د مور دوکه‌بازي نه وسته، هغه به وایي زما د مور منافقت نه وسته، هغه به وایي زما مور یو رښتینه ښځه وه، زما مور یو پاکه ښځه وه.
زما مور زحمت کښی ماته یې پیسې ګټلې زه یې ساتلم زه یې رالوی کړم زه په مور ویاړم لیکن که د دغه نفر سره ما ژوند ته ادامه ورکړې وای زما زوی به څه ویلی چې زما مور د خلکو دپاره ژوند کړی و نکاح یې کړی وه طلاق یې نه سوی اخیستلی یو میړه یې ګرد عمر وساتئ پیسې ورکولې هغه درواغ ورته ویله منافقت یې کوي غل و او دا کس سره چې زما مور ژوند وکړي زه نه پوهېږم زما څومره بې غیرته مور لیکن زما زوی چې اوس غټ سي نه وایي هغه وایي زما مور د دې دپاره چې زه ښه تربیه سم خپل میړه یې ایله کوي زما مور د دې دپاره چې زما لور ښه تربیه سي د میړه څه جلا سول زما مور د داسې چا سره واده کړی و چې په پټه یې خپل د کورنۍ زما د مور سره واده کړی و په جیب کې هم افغانۍ چکر وهي او داسې بې شخصیته کس زما لور به هم تا وایي زه ولې د منافق کس سره ژوند وکړم زما عمه ده لږ یې اعصاب نورماله نه دي نو هغه وایي هغه نارینه چې پیسې هم نه راوړي وه کور ته کار هم نه کوي ګرد عمر بیکاره ډسپلین یې په ژوند کې نه وي نظم نه وي وایي د دوی نو وایي موږ یو متل لرو په پښتنو کې چې شي وایي ډکه درنه لرم روپۍ یوه لرم دا خو نو وایي نه کېږي نو ښځه ډوډۍ غواړي ښځه توجه غواړي ښځه رښتینی کس غواړي ښځه منافق کس نه غواړي ښځه یو کس غواړي چې په دنیا کې د خپل میړه په توسط د دې سترګې شاین سي شاین نه پوهېږم په پښتو کې چې ورته وایي وځلیږي یو ښځه باید خپل د میړه په شخصیت په ټولنه کې وځلیږي یو ښځه باید دا ووایي چې زما میړه زما د سترګو شاین دی ځلا ده مثلا زه په میړه ویاړ کوم که چیرې یو ښځه په میړه نه ویاړېږي که چیرې د یو ښځې میړه د دې د غرور سبب نه کېږي هغه میړه نه دی میړه یعنې د ښځې غرور ډېر ساده او هغه والدین چې دغه رقم منظم ژوند لري هغوی ښه اولادونه تربیه کوي او هغه میندې او پلرونه چې منظم ژوند نه لري ښه اولادونه نه تربیه کوي نو ستاسو همیشه د دا ویډیو خلاص درته وایم که چیرې تاسو خپل په مابینځو کې شخړې لرئ شخړې کوشش وکړئ چې په عاطفي توګه یې حل کړئ او حل و فصل یې کړئ دا ستاسو پر کوچنیانو باندې ښه تاثیر کوي خو که ستاسو شخړې په منطقي توګه تاسو حلوئ په عاطفي توګه یې نه حل کوئ دا د دې سبب کېږي چې ستاسو د کوچنیانو خوب ګډوډ سي او د خوب په توسط ستاسو په کوچنیانو کې جسمي ناروغي رامنځته سي او د جسمي ناروغیو وروسته ژور خفګان او اضطراب او دا شیان هم منځته راځي چې ستاسو د کورنۍ د ګډوډۍ سبب کېږي د دې لپاره چې تاسو ښه ماشومان وروزئ اول باید ښه والدین هم واوسېږئ مننه